نو دمه چې روغ او جوړ خوشاله به په نن ویډیو دا ته هم چې څنګه کولی شو د بل چا واتس اپ میسجان په خپل موبایل کې وګورو هغه ته به هیڅ کلام پته نه لګي چې دغه زما میسجان کتلی او کنه دوستانو ډیره خوندور ترګه دا ویډیو تر اخر سره ګورئ ویډیو سکیپ کوئ ما دا ویډیو شکر دا ما کې دوستانو که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نه وي نو زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم در سره لایک کړئ دوستانو زه خپل واتس اپ خلاصو مثلا دغه زه اوس راځم دغه میسج کوم دغه زما بل واتس اپ ته مثلا زه ورته لیکم چې سلام کله چې تاسو زه سلام ورته ولیکم زه اوس راځم دلته بل واتس اپ را خلاصوم دلته ماته اوس ګورو دوستانو تاسو کتلی شئ چې سلام دغه راورسېده او اوس بیرته راځم همدغه واتس اپ ته دغه کتلی شئ دوه شنه ټکیانې شنې نښونه یې ورکړل ما مخکې هم دغه طریقه یو ځل یې چیک کړله بالکل ثبوت سره ورته درښایم نو دغه میسج یې وکتلو خو دغه څنګه کولی شو چې ونه ګوري راځو دغه سیټینګ ته دغه سیټینګ ته ستاسو کله راغلی راځو دلته پریویسي باندې کلیک اخلو کله ستاسو په پریویسي باندې مې کلیک وکړو دغه چک مار چې دغه دوستانو داسې آن وي دغه موږ داسې آپ کوو دغه چک مار موږ دوستانو بالکل بندوو او اوس راځو همدغه نفر ته میسج لیږو همدغه نفر ته دوستانو زه اوس میسج لیږم هېڅکله به هم دلته میسج به ورشي خو ماته به پته نه ولګېږي چې یاره دغه زما میسج کتلی دی که نه زه دغه میسج دوستانو اوس ګورم تاسو کتلی شئ دغه میسج ما وکتلو او اوس تاسو دوستانو بالکل کتلی شئ دغه میسج درته پته نه لګي چې دغه میسج ما وکتلو نه نښانې هېڅکله هم دوستانو ورنه کړ نو په دې طریقه دوستانو موږ کولی شو د هر چا میسجان په خپل موبایل کې وګورو هغه ته به هېڅکله هم پته نه لګېږي همداسې ټول ته کولی شئ دغه سیټینګ په ذریعه دوستانو چې خپل میسج ولیکئ هغو ته به پته نه لګېږي چې دغه زما میسج یې کتلی او که نه نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه وه او دغه هم دوستانو دغه د لیسټ د کوم سین اینډ آنلاین چې دغه هم تاسو کولی شئ دوستانو دغه چې کله خلاص کئ د پاس بیا به هر څه ته پته لګېږي چې ته آنلاین یې که دغه نو باډي کوئ بیا یې چې ته هم پته نه لګي چې تاسو آنلاین یې او که نه یې دغه لاندې هم دوستانو دغه سم از لیسټ دغه سین باندې کلیک ورته واخلئ ټیک مارک او دغه نو باډي باندې نو بیا به مې چې ته هم پته نه لګي تاسو دلته اوس آنلاین یې او که نه یې نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه در همدې ځایه که ویډیو مو خوښوي در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر بلې ویډیو چې بیا به زه راځم بیا لوی الله مو سپارم